ای مسلمانه چې کله به تاسو صحابه کرامو ته د دوی د تقوا او د دوی د عبادت په باره کې کتله د دوی د عبادت حالت به دا و کله به د نورو کارو څخه فارغ شوله مسجد ته به رالل الله اکبر په لمانځه به ودرېدل او ژړاوې بغارې د الله رب العزت څخه به یې غوښتلې. موږ هم دا حالت دی چې د الله څخه یوه دعا داسې نه سو غوښتلی چې هغه دې موږ خپل اعمال الله ته پیش کړو چې الهي زموږ د دغو اعمالو په خاطر پر موږ رحم وکړې. اعمال مو خراب دي چې الله ته پیش او حدیث کې راځي کم جسد و کم بدن چې په حرامو باندې لوی سي کم جسد و کم بدن چې په حرامو څښاک باندې لوی سي او د کم بدن او جسد چې د هغه لباس حرام وي نو د دې انسان دعا چیرې قبلیږي؟ تاسو فکر وکړئ زموږ ستاسو دعاوې ځکه نه قبلیږي په نفقه او په حلال په کاروبار کې باید فکر وکړو چې دا د حرام خوا ده که د حلال خوا ده. چې کله د انسانانو کاروبار حلال سو تاسو فکر وکړئ معمولي لاس پورته کول به دا وي چې الله به یې قبلوي رحمت نازله بغاري چې غاري دلته هم اوسي نه قبلیږي. ولې نه قبلیږي؟ کاروبار او نفقه کې حرام راغلی ده او زموږ غذا هم حرامه سوې ده چې شاک مو هم حرام سوی دی لباس مو هم حرام سوی دی ځکه نو د الله رحمتونه هم را باندې بند سوي.